سورۃ الانفال دا سورۃ انفال سره مصدر ده او د بدر واقعه پکې دا تفصیلا ربط مخ کی سره دا مخ کی صورت کې تشریح او بالدعوت دی صورت کې داغینه ترقی ذکر کوي چې همیشه به تبلیغ نه کې په جواب باندې بلکې د جواب تبلیغ سره وکړه تور ملګری کې ټوپک ور سره ملګری کې jihad بکې ویني بتوي کې نو ترغیب ور کوي قتال تعرض دعوت نه زم کله چې تشجيع علی الدعوت بیان شو توحید بیان شو په عقلی او نقلی ادله سره دې صورت کې وایي چې قتال پکار دی د توحید لپاره د مشرکانو د طاقت مقابله وشي درې مخ کې ویل چې ډېر اقوام د خپل رسولانو سره مقابله کړې دي دې صورت کې وایي چې هغه مقابله کړې وي خو مشرکان اوس موږ د نبی سره جنگ هم کړی دی زمنګ د نبی شاړي روچت دي څلورم مخ کې آداب د دعوت بیان شو آداب القتال بیان نه تعویل د سورۃ دو دعوی دی او تقسیم الانفال لله والرسول غنیمتونه چې حاصلېږي په دې کې به اختیار د الله او د رسولي دا ورستا سونه دي دویمه دعوا د قتال فرضیت ذکر کوي د ختمېدلو د شرک پورې قتال به ترسو پورې جاری ترسو پورې چې په دنیا کې شرک ختم شونه قتال هم ختم شي داوی دعوی د پر دیار لس علتونه ذکر کوي او د دې می دعوی د پر دیار لس قوانین راوړي خلاصه د سورۃ تقسیم د دوه حصو تا اول حصہ سلوي ختم نمبر آیت پورې داول دعوی ذکر کوي پنځو کلماتو په صفات ذکر کوي پنځه صفات او بشارات ذکر کوي د مؤمنانو لپاره چې jihad کوي ناول دا صفات ځان کې پیدا کوي به jihad او کوي به هغه په علتونه ذکر کوي د لسم آیت کې به سبب القتال ذکر کی په اولنې قانون ذکر کوي د قتال شپږم آیت پورې به شپږم علت ذکر کوي او لسم آیت کې به زجری دیم قانون ذکر کوي شلم آیت کې او داغه سره منع کوي صفات المنافقین نه به دریم قانون ذکر کوي سلیشتم آیت کې او ترغیب وي قتال تا به سلورم قانون راوړي وشتم آیت کې او پنځم قانون را ذکر کوي پنه هشتم کې داغین رسل به علتون راوړي به د رسولانو جوابات دي به داغین رسل سوالات او جوابات اخر کې تخویب او اخروی ذکر کوي او زجر به دمه دعوه بشیروي داغین رسل او تاکید وي چلو ختم آیات کې بسم الله الرحمن الرحیم يسالونك عن الانفال داخل تپوس کې استانه په بار د غنیمتونو کې واقعہ بدر کې راغلي و 343 کسانو صحابه مقابل کې 10 کسانو مشرکین دیم کال هجرت د رمضان ولسم ده چې جنگ وشو نو ډېر غنیمتونه پکې حاصل شو هغه زیات مړ شو غنیمتونو کې اختلاف راغی چا وې داس من غنیمتونه دي چا ویل نه داس منګ دي یو اسمنګ دي بل اسمنګ دي صحابه نبی صلی الله علیه وسلم نے تاسو کا چې رسول الله غنیمتونو مبارک دي اختلاف ده يسالونك داخل تپوس کې استان عن الانفال برد حقونو د غنیمتونو کې انفال جمع د نفل دا ویل کې کی زیاتی تا jihad کې غنیمت زیاتی راشي اول خبره ذکر کوي قول الانفال لله ورته وی چې انفال غنیمتونو چې دی الله اختیار خاص د الله لره دی او رسول او د رسول دی حدیث کې راغلی دی انما انا قاسم والله يعطي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د تقسیمون کې او الله ورکون کې پتقوا الله د الله نه ویریږي واسطحوا ذات بینکما او جوړ ساتي تعلق د قران استاسو واصلحوا اسواطيع الله اطاعت کوي د الله او د رسول ان کنتم مؤمنین کچری وي تاسو مؤمنانو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم تصفت ذکر کوي د مؤمنانو مجاهدین ذکر دې صورت کې د جهاد فرضیت ذکر کوي نو مخکنا چې فرضیت کله د جهاد راځي نو مخکې تربیت پکار دی په صفاتو باندې انما المؤمنون الذين يقين المؤمنان کسان دي اذا ذكر الله کله چې یادېږي الله وجلت قلوبهم رفيق للرسولنا وجلت قلوبهم پر اعتراض ده سورۃ الرعد کې وایي اتیشتمات چې کله د الله ذکر کیږي د الله په ذکر باندې اطمینان راځي لزرونو دلته په ذکر باندې وجه الله عزیزونه رفيقي
جواب دا تعارض نشته ده. سو کوئی چې انسانان مختلف دي، د بعض انسانانو زړونه رپیږي وخت د قرآن کې، او د بعض کسانو زړونو اطمینان راځي. سو کوئی کله چې آیتونه د تخویفي نو وجلت زړونه یریږي، او کله چې بیانېږي آیتونه د بشارت نو به اطمینان راځي په زړونو. سو کوئی بعض وخت کې چې قرآن اوري نو وجل راځي، او بعض وخت کې چې قرآن اوري نو په زړه کې اطمینان راځي. سورة زمر کې مې ته اشاره شوې ده تقشعر منه جلود الذين، یا اول یره پیدا شروع ست اطمینان. کله چې یاد شي یادېږي الله وجلت قلوبهم رپیږي د رسنا و اذا تلیت کله جلوس لیکيږي علیهم په دوی باندې آیاته آیاتونه د الله زادتهم ایمان زیاتې د ایمان. آیت دلیل په دې باندې چې ایمان زیاتېږي کمیږي، ځکه الله و زادتهم ایمانا. وعلى ربهم يتوكلون، وبخبل ربان توکل کيام. الذين يقيمون الصلاة، سره نور صفات ذکر کړي. آګسان دي يقيمون الصلاة چې پابندي کوي د مانځه، او مما رزقناهم بعض د اعمالنا چې موږ ورکړي ته ينفقون خرج کوي د الله په لار کې. اولئک هم المؤمنون. اوس پنځه بشارات او زیری راوړي. اولئک هم المؤمنون، الله دا خلق خاص دی مؤمنان دي حقا منا ورو کامل یقیني. لهم درجات، هم دوی لپاره درجې دي عند ربهم په خوا د رب دوی کې، او مغفرتونه بخنه دا، او رزق کریم، او رزق د عزت مند. کما اخرجک ربک من بیتک، تاکاب د چ سره متعلق دی. فسرینو دي کې ډېر اقوال ذکر کړي دي، خو قول الله اذا علت دی د الانفال لله والرسول لپاره، او د دې آیت درسته علتونه ذکر کړي او دا غي سره متعلق دي چې الانفال لله والرسول، غنیمتونه د الله او د رسول دی. ولذا کما اخرجک زکا رئیس لیتا. د دې علتونو خلاصه دا چې دا غنیمتونه ستا په همت نه دي شوي، بلکې دل الله اسباب جوړ کړي دي. اول سبب څه نبی را وتل د کورنا د جهاد باندې کافی تعلیلی دی. کما ځکه چې رئیس لیتا ربستا من ربک ما ربستا من بیتک د کورستانه بالحق پنید جهاد. وان فريقا من المؤمنين يقرن وړه د مؤمنانو نه لکارهون منا اغه خپو لکارهون منا خامخابت ګرون کیو، ځکه اغه خپو په ابتدا یجادلونک فی الحق، جګړه کوي ساسره په بار د حق کې. حق نه مراد ته جنگ دی، جګړه کوي ساسره په بار د جنگ کې. بعد ما تبینا، اور اس دینا چې کار شوه ده د هغه فرضیت په خروج د نبی، معنا د جهاد فرضیت په خروج د نبی. کان نما گویا کې یساقون الى الموت، چلول کېدل د مرمر تا، وهم ينظرون، او د تکتل په خپل سترګو. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه. تادویم علت ذکر کوي د علتونو نه. اکثر دی علتونو په اول سر کې کاف راځي، تذکیر د پاره ذکر کوي، او د علتونو سر کې اکثر اس راغلی دی تذکیر د پاره. د بدر هيئت داو د ابو سفیان قافله تر و شام ته تجارت د پاره. په دغه ټیم کې نبی صلی الله علیه وسلم راغلی او د مکه مهاجر شوی او مدینه ته. د ابو سفیان قافله تر و شام ته دا هغه نبی تراتلا صحابه خبر شو چې دا کافر په دلاره باندې راځي، یو لاره مدینه ته نږدې په هغه باندې راتل مکه ته. صحابه ورزي چیزو پسې. ابو جهل خبر شو چې را د نبی سلام ملګری د محمد سلام ملګری ازمن په ملګرو باندې جنگ کوي، نو شاه ویزان تیار کړي، جنگ له زلخکری تیار کړي، را روان شول د جنگ په نیت باندې. نو الله وعده کړی، وعده نبی صلی الله علیه وسلم سره د احد الطائفتين، معنا الله خپل نبی ته خوب کې خودلی و چې په دې دوه ډلو کې تاسو له یو ختمه یو ډله در کومه، ایو ډله تاسو ختمه کړی دا واغستم دا غالب شي وي په هغه باندې. نبی صلی الله علیه وسلم چې دا خوب بیان کو صحابه ویلي چې دا ابو سفیان ډله خدا هغه پسې بلاړ شو، وسله وسره نشته، مال وسره ډیر دی. نو الله تاسو بود لید جهاد لپاره دا ابو جهل او استاد سره وعده نو شوي، ناصافي مخامخ شوي، تاسو لاړې پنيت د
قافلې باندې مخامخ شوی د ابو جهل سره الله تاسو له فتح درکړه غنیمتونه درکړه نو دا د الله دي کنه وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ كَمْ وَخْتِ وعده وکړه الله تعالی تاسو را احد الطائفتین د یو د دوه ډلو د کافرانو انها لکما چې دغه یو بس تاسو د پاره وتودون او تاسو غوښتل ان غیر ذات الشوکه شیخن اغړلا ذات الشوکه معنا چې به وسلې ده غیر ذات الشوکه معنا چې به وسلو ډلا ده ابو سفیان قافله تكون لكم چې هغه شي تاسو د پاره و یرید الله وغختل الله ايحق الحق اجخاره کی حق بکلماتی په خپل وعدو کلمات معنا د الله آیاتونه د قتال مبارک یا د نصرت مبارک په اول حق نه مراد د تخول د دین دی او ښکارا کول د دین ويقطع دابر الكافرين پریکی هغه چرله د کافرانو ليحق الحق معنا د پاره چې غالب شي حق دا تکرار نه دی بلکې دا د یقطعو سره ولګوا معنا جرل د کافرانو ولی پریکیان د لپاره چې غالب شي په حق غالب شي الله په حق دا تکرار نه دی اولنې حق علت د لپاره د فرضیت د قتال او دویم علت د قطع د جرل د کافرانو اول کې اظهار د دین مراد دی او دویم کې پخول د دین مراد ويبطل الباطل او باطل کی باطل لرا ختمی کی ولو کرہ المجرمون اگر کبدی گنی مجرمانام اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکہ تدریم علت ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې بدر ته ورسېدو نو آلته د بدر د کوینا مدینی طرف ته یو ځای دی اوس پکې یو جماعت هم جوړ شوی دی مسجد عریش ته وای د غزه کې نبی سلام خیمه وا پای کې نبی سلام وکړه دعا وغوښتله چې الله ما سره وعده پوره کا او اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض ی الله وکدا وړو کې جماعت نن ته هلاکی په مقدس مکه مستاڅوک بندگی ونه کی ابو بکر رضی الله عنه پر سراغه وته چې بس کا الله ستا جړاو فریاد قبلې نور جړاو فریاد مکوا نو دلیل په دې باندې چې دا فتح او د غرنګي غلبا په بدر کې دا د نبی د دعا اثر نو غنیمتونه د الله او د رسول اذ تستغیثون منا کله چې تاسو فریاد غوښتلو ربکم د خپل ربنا مدد هم غوښتو واستجاب لكم دعا قبول کړه تاسو د پاره نیم امیدکم چې قننا زدي زیتکم تاسو به الف من الملائکه پسر ملائکه مردفین چې راضی به یو بل پسې وما جعله الله دا وس حکمت ذکر کوي د ملائکه پراته کې وما جعله الله ند غرزول الله را لیکل د ملائکه الا بشرا مگر زیره ولې تو پاین نو دل پاره چکلک شي به پر سره قلوبکم زړه تاسو ومن نصر ند غلبا الا من عند الله مگر طرف الله نه دا ان الله عزیز حکیم یقین الله زور ور دی د حکمتونو والا دی اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء دا بل علت دی چې الله تاسو له اسباب پیدا کړو نعاس د باندې راوستو چیر د نلری شي باران یو کو چې وب پیدا شي طهارت په وکيو د شیطان وسوسه هغه تاسو نه د پشي هغه د نلری شي ځان پاکي او زلو قدمونه مکلک شي دو نعمتونه الله وکړه پتا سو یو نعاس بل باران اذ يغشيكم النعاس کله چې راوا چول الله پتا سو باندې النعاس پر کالی امنتن لپاره د امن منه د خپل طرفنا وينزل عليكم او نازل اول الله پتا سو باندې من السماء د اسماننا ما ان من اوبا نازل ک پتا سو باندې د اسمان نه اوبا يطهركم لپاره چې پاکي تاسو به معنا پدی وو سلام ويذهب اولری بکی عنکم تاسو نارز شیطان وسوسه د شیطان رز شیطان یو وسوسه د شیطان داوا شیطان دې زونه کې دا وسوسه ور واچولا ک تاسو د الله دوستانه وای نو تاسو په شکینه خاور باندې وای ارچ مشرکین دی وای هغه په مټه خاور باندې دی په خټه باندې دی او قانون دار چې کله شګه خاورې پای کې د انسان خپل خوېږي هر چې مټه خاورې په پای باندې انسان خپل خوېږي دیم داده اذا
بدر په غزا کې د مکی مشرکینو طرف ته وبوي د صحابو طرف ته وبنوي شیطان دا وسوسه ورواچولا کچیر ته تاسو باندې شیطان غسل واړی او دلته وبني د غسل او دې حالت کې تاسو لمرګ راشي نو په حالت د جنابت کې بلان شي دا وسوسه و د شیطان است الله باران وکړو چې کله بارانو شو نشګه کلک شو هر چې د مکی مشرکینو طرف ته خټه واغه پسته شولا هغه کې را خویدل باران نو شو صحابو تلو خټکلا باغی باندې غسل نو وکړو ويذهبا اولری بکیان کوم استاس نارز د شیطان وسوسه د شیطان ولیر به توحید پاره چې کلکوال را ولی الله علی قلوبکم بزن استاس او یثبت به الاقدام او کلک شی به معنا دسل په کلک کېدو په وجبان دی او دسل د کلکوالی په وجبان دی قدمونه مضبوطیږي کنه مضبوط شی به معنا دسلونو په مضبوطوالی باندې الله اقدام قدمونه مضبوط شي یا به سمیر راجه کا باران تا اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا دا بل علت وس بیانای غلیمتون ولید الله او رسول دی الله ملائک را لګلی د مدد لپاره وسوي د ملائک صرف د مدد لپاره نو راغلی بلکې د ملائکو په وجه مؤمنانو کې ثبات راغلی او د کافرانو زونو کې رعب راغلی نو غلیمت حاصل شو اذ يوحي ربك امنا کله چې وحي وکړه رب تعالی الملائکه ملائکه ته اني معكم چې غنن استاسو ملګری ما فثبتوا الذين کلک کئی تاسو آگا سانچی مانی راوڑے دے سول قزر دے وابچون فی قلوب الذین پسنو آگا سانو کی چکو پر اکل دے الرعب یرام منا یرا حیبت فدربو ووی تاسو دوی لرا فوق العناق پاس د سټونونا منا کپری ولی ووی ودربو ووی منهم دوینا کل بنان ار بند گوتو دوی ذالک بانهم منا دا حکم د سختی په دی وجه دی بانهم سمد منا لاول دې سره دومره سختی کوي او دار کلا په دی وجه بانهما شیخ نن د شاق الله منا مخالفت کړي د الله او د رسول او من یشاقق الله تاج مخالفت کو د الله سورۃ حشر کې عمراشی څلورم آیات کې خپلته ادغام کړي دي او من یشاق الله ادغام دلالت کوي په تشدد باندې د مکی والا کی کار کېدو او يهود چې دغه مخالفت ډیر زیاتو ادغام یې زکو چاج مخالفت کو د الله او د رسول فإن الله بسقن الله شدید العقاب سخت سزا والا ده ذالکم منا دا قتل ولو قید کول او ذلیل کول د مشرکانو دې لپاره دي فذوقوا منا دا قتل ول خو وسوسه کوي فذوقوا منا دا وسوسه کوي وان للکافرین او یقینا د کافرانو لپاره عذاب النار عذاب دور ده ذالکم فذوقوا دا خطاب دے کافرانو ته یا ایها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار زین رس قوانین شروع کی داول قانون ذکر کړي لپاره د جهاد چې کله میدان د جهاد لزید میدان د جهاد نه بتخت نه کې رب تعالی مخ یې لري د مشاقین دي دیل ارتوق د عذاب پکار د عذاب چې عذاب وڅکی نو څنګه به سکی الا به سکی چې د میدان نه تخت نه کيام من عذاب با کله څکی چې کله د میدان عذاب نه بالا بشي چې د میدان نه تخت نه کوي یا ایها الذين امنوا ایمان والا او اذا لقيتم الذين كل تاسو مخامخ شي دا کسانو سره کفرو چې کو پرې کله ده زحفا منا په وخت د جنگ کولو کې په میدان د جنگ کې فلا تولوهم الادبار نه بغرزوي تاسو هغه ته شاګانی په میدان د جنگ کې به کافرانو ته شاګانی نه ګرځوي ومن يوليهم کچا وګرځول کافرانو ته یومئذ په دغه ورځ باندې دبرهم انا خپل شام یوم ایدین مانا دا دغی ورز پشان و میدان دا جنگ کی چا کافرو تشارا وگرزولا نو دبورهو شایر وگرزولا دا دیش جزا چی دا روس دا فقد باء بغضب من الله تحقیق سره دا اختشو په غصې طرف د الله نه چا چې په میدان د جنگ کې کافر او تشارا وړولا ومأواه جهنم او زي جهنم ده الا متحرفا سره استثناء ذکر کوي یو سړی ده هنر جوړای لپاره د جنگ څه مطلب شاته راځي د لپاره چې دوباره پېم نه وږي پېم دا دی چې یو سړی ده
او شاته د مؤمنانو ډله د مسلمانانو شاته راځي د مؤمنانو ډلې سره یو ځای کیږي دې دوه شرطونو کې خیر ده الا متحرفا مگر که هنر جوړون کې لپاره د جنگ لقتال لپاره د جنگ او متحيزا منايا پنای حاصلون کې ولافیت من خپل ډلې ته نو دا چې دا خیر ده مخکې چې چا شر راوړل په میدان د جنگ په غیر د دوه صورتونو فقد باء بغضب من الله فتاخير راغت شبغ غضب طرف د الله نه او جهنم او زید جهنم دی او بیس المسير او ډیر پر زید ورته لا اور دی فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهما دا په مخکې باندې تفرید چې تاسو جنگ وکړو او میدان نه متخ نه کړي نو حالت واور او دې ته ویل کېږي شپږم علت مشرکان قتل شوی دي یا استرګړندې شوی دي دا خو تاسو کار نو دا خو د الله کارو فلم تقتلوهم معنا ندی وجلی تاسو د کافرانو لرا ولکن الله قتلهم لیکن الله دې مړ کړي دي وما رمیتا او ندی وشتلی تام سترګې د کافرانو اذ رمیتا کله چې تا گزار کړل کانی اذ رمیتا معنا کله چې تا گزار کړل کانی ولكن الله رمى لیکن رسول دی الله کانی دا غي سترګو تام ولكن الله رمى دلته نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې کانی راواخلا الله نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې کانی راوالا او د مشرکانو طرف ته ورولا نبی صلی الله علیه وسلم کانی ورويشتلا د اړیو کافر سترګو ته کانی ورسېدل تام سبب شو د شکاسا اوس الله دلته نبی ته یو ځلوي چې تا اشتل کړي دي اذ رمیتا یو ځل ته نه پی کوي چې ما رمیتا تا اشتل نه دي کړي او بل ځل الله ځان نه پی دا بل ځل الله ځان لرمي ثابت کړي د چرما اشتل الله کړي دي داولي کوي نو اول خو ابتدا ده د کاني وشتل د لاس نه دا خو نبی کړي دي بهم کاني د کافر سترګو ته د الله رسول دي ځکه معجزه ده معجزه کې د نبی اختیار نه وليبلي المؤمنين دې لپاره فعل حذف دی فعل الله ذلك دا کار الله ولي وکړو دې لپاره چې انعام وکړي په مؤمنانو وليبلي المؤمنين د بلانه مراد انعام دې لپاره چې انعام وکړي په مؤمنانو باندې منه د خپل طرف نه بلان اسنا انعام خيستا ان الله سميع عليم يقين الله اوریدون کې دې او پیدون کې ذات دې ذالکم وان الله موهن کید الکافرین دا د مخکې لپاره تاکید دی او خطاب د مؤمنانو ته ذالکم من ادعا انعام پتا سبحانه وکړه وان الله من هو اعلم بشيء شيخنا الله موهن کمزور کون کې کید الکافرین چل د کافرانو ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح مخکې غائب کې بحث روانو اوس مخاطب تراواړو مخاطب کوي وسو دا خطاب د کافرانو تواغیل سجر او تخویف ور قیام اخر کې به مومنان ته بشارت دی اخر کې دی مشرکان یو بد دعای کړي وا مشرکان او خیره کړي داغي اثر خپل پاغوي باندې رااله مفسرین لیکلي چې ابو جهل چې کله راتو بدر ته د کعبه خلاف ونی وا او ویلي ستا غټ دشمنان قتل کیو امداد وکي داغه چا کتاب ته نږدې نو فیصله خپل الله ته وسپارل الله فیصله وکړه څو کوئی دا خطاب د مؤمنانو پات ابو اخترا الله پات حراوه سره اول قول غره ان تستفتحوا کچیر تاسه فیصله غختلا په دعا کې فقد جاءكم الفتح فتحقيق سر راغله دا فیصله چې ابو جهل ویلی الله کو څوک په حق ایت تباہ وان تنتهوا منا کچیر تاسو من شولای آینده کې د کفر نه په هو خیر لكم دا کار غره د تاسو د پاره وان تعودوا کچیر تاسو واپس وي جنگونو ته نعود من من امر ګرځو مدد د نبی تام مدد د مؤمنان تم را ګرځو تعود من ک تاسو را ګرځي جنگونو ته نعود من را ګرځو مؤمنان مدد تام ولن تغني عنكم اوی چې نشي لري کولای تاسو نافیتکم من تاسو ډلا شي نه چې ولو کثرت اگر کډی ریا وعلم من پوی شي چې یقینا الله مع المؤمنین د مؤمنانو سره ده یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون دا دویم قانون ذکر کوي په ایها الذين امنوا سره مجاهدینو باندې فرض چاغي اتباع د قران او سنت کوي
یا ایها الذین آمنوا اذا ایمان والا اطاعت کوي د الله ورسوله د الله د رسول ولا تولوا مخمړ عنه من دعوت تابعین وانتم تسمعون او حال لچ تاسو اور قرآن او سنت ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون واسمنا کوي د مشابهت د منافقانو چې منافقت ګره په jihad کې نه چلیږي ولا تكونوا مکیږي کلذین بشاندا غسانو قالو چې غي ویلي سمعنا من غواړي د پخلی او هم لا يسمعون حال دا چې غي نو اوریدلی په سره باندې لا يسمعون من قبولیت نو کله ان شر الدواب یقینا بدترین د زنده سرونه عند الله پرز د الله سم منا کانی د حق نه البکم او شاړه دي د حق د ویلونه الذين اقسان دي لا يعقلون چې پوی د حق نه لري ولو علم الله دی کې الله جواب ورکړي د سوال که سوال وشي چې د اخر شر دواب والا پکار دا و چې الله دوی ته خپل کتاب اورولې مانا توفیق ورکړي دا اورولو نو کې دې شي ایمان راوړې الله جواب کوي ولو علم الله کشرت معلوم الله تفهم په دې کې خیرن طلب د حقام کله ته پته وي دلته ذکر د علم کنایه د وجود نه علم د الله مستلزم دی وجود لرا وجود مستلزم علم لرا نه دی الله په معدوم باندې عالم دی چې کوم شی معدومي پاغي باندې د الله علم شته دی او کله چې الله په یو چیز باندې عالمي نو خامخا دا علم کې به نو موجود وي که عالم وي الله د دوی په خیر معنا په دوی کې خیر موجود وي نو دوی د به خیر او اولې قبولیت پنيت لا اسمعهما خامخا دوی ته او اول کړي ولو اسمعهم او کچیرتم واوروي ولو اسمع منا کچیرته اورول الله دوی ته دا قران د تولو خامخ به ډول وهم موردون په ځال کې چې به راس کوون کی وي یا ایه الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول تدریم قانون ذکر کوي د جهاد قانون کی استجابت ذکر کوي اطاعت عام ده استجابت خاص ده سمدستی حاضری کول اشاره دې ته چې کله جهاد پر شي نو بس نور کارونه پرې دا جهاد د لاړ یا ایه الذین آمنوا ایمان والا استجیبوا لله منا خبر په الحال ضرور قبلوي قبول علیک ولله د الله وللرسول او د رسول اذا دعاکم کله چې دعوت در کی تاسو ته لما یحییکم کار تا چې تاسو ژوند کوي وعلموا بشيء ان الله يحول يقينا الله پردا چوي پردا پیدا کوي بین المرء وما بین السړي کې او قلبي او د سر داغي کې وانه من پوي شي وانه پوي شي چې یقینا الیه دی الله تعالی تحشرون من تاسو ټول باور جمع شيام الله ذم حشر وش واتقوا بان لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وس دې دو آیاتونو کې تشجیع ور کوي په جهاد اول تشجیع دا هو التقو سره دې کې یو هم د پکایا کې یو سړی وای ز جنگ ولې وکما پلانې چې خلک جنگ کیا هغه په وجلې شي زببت شمه الله ویني شي بچ کېدل واتقوا من ځان بچ کوي په جهاد سره پیندتن د عذاب نه لا تصيبن الذين چنرسیږي صرف هغه کسانو ته ظلم او ظلم کړي منکم تاسو نه خاصتا من یواده خاص کر حدیث کې راغلی دی کله چې وي تاسو امر بالمعروف او نهي عن المنکر پرې دی الله به عام عذاب په تاسو باندې راولي نو دغه عذاب عام دی کنه کته دې ځان بچکینو په جهاد باندې ځان بچکا واعلموا بشيء ان الله يقينا الله شديد العقاب سخت سزا ورکول کړي واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض دا بل تشجیع ذکر کوي جهاد باندې تاسو تلوار کوي جهاد کوي واذکروا یاد کوي اذ انتم کله چې تاسو قلیل معنا کم وي مستضعفون کمزوري ګڼل کېدلې په الارض پسماګه کې تخافون من تاسو یې لیدلې اي تخطفكم الناس منا چې و تختی تاسو لره خلقا فاواکم زیدر کو تاسو په مدینه کې
وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ او مدد مضبوط کړی تاسو په خپل مددونو سره الله په خپل مددونو باندې مضبوط کړی ورزقکم ورزق درک تاسو من الطيبات د پاکو تیزونو لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ یا ایها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم دا څلورم قانون ذکر کړي هر مجاهد بسان د خیانت د ساتي مجاهد ته یو ذمہواری وسپارل شو نو تا بدی کی خیانت نه کوي یا ایها الذين امنوا ایمان والا لا تخونوا الله خیانت مکوئ د الله سره او رسول او د رسول سره او تخونوا اماناتکم او خیانت مکوئ په خپل ذمہوارو کې کوم ذمہواری ته وسپارل لږی کې خیانت نه کوي وانتم تعلمون تاسو خپویږئ چې دا خیانت ګناه ده واعلموا انما اموالکم خیانت سره د مال د وجنه کوي د مال د بچو د پاره چې د بچو د پاره مال لازم کی نو الله وعلموا بشيء انما اموالکم یقینا تاسو مالونه او اولادکم او تاسو بچی فتنه معنا دا امتحان ده وان الله عنده يقينا الله سره اجر عظیم اجر دیلوی خاص د الله سره اجر دیلوی یا ایها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا دا پنځم قانون ذکر کړي قانون کې مطلب لزوم د تقوا ده مجاهد د تقوا په کار ده پوره تقوا ټول اوامر نواهی په ځان کې نا اوامر به منی او نواهی نه بزان ساتي شبهات نه بزان ساتي یا ایها الذين امنوا ایمان والا ان تتقوا الله تاسو د الله نه یره کوي یجعل لكم دربک الله تاسو فرقانا منا فتح سو کوئی فرقان منا نور دسلا سو کوئی نجات د دنیا او د آخرت ټول مراد ويكفر عنكم لربك استاسنا سيئاتكم وعلكم استاسو ويغفر لكم وبخنبو کی تاسو د غټو ګناونو والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل دی لوی واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك دې توي بیان د اثر د تقوا کله چې چا کی تقوی الله د دشمنانو نه بچ ساتي او اس علت ذکر کوي دې کې هغه جرګې ته اشاره کیا چې د خلکو د نبی سلام ته استلو د پاره کړي وا دارون ندوه کې دیو کوټه جوړه کړي وا هغه کې به جرګې کولې د نبی سلام نیکه قصې ابن کلاب دا کوټه جوړه کړي وا دارون ندوه هغه ته براجه مشو نو هغه کې به جرګه کولا دی یو سل لاجم مشو ابلیس امر سره هغه راغله دی یو سړی په شکل کې دی ویل شرط نبی سلام سره څوک دی هم به هیڅ تنکلی نور چا وی دا محمد صلی الله علیه وسلم قید کړي جیل ته واچوي بل ورته ویل شرکه شابه به طالب کوله تاسو قید کړي دو به ته استراوت الخاندان مضبوط دي خاندان دنه آزادۍ چا ویل چې رو به شړو نو باز ورته ویل کوي شړیا خلکی اثر دی ور بل چې ملګری پیدا کړي به بس تاسو په خلاف باندې جنگ کوي چا ویل مړ به کو نو بل ورته ویل چې مړی کی خاندان لري سوالت نبی ته په داخلي انتقام دا ناخلي شیطان پاسه د مشر شیطان ابلیس سراقه ابن مالک په شکل کې راغلی و پاسه دې تی ویلي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم قتل کړي طریقې دا د اړې قبیلینه یو مشر تراشي او هغه پرې کوڅه کې ودرېږي گزار دی په کې قتل دی کې به خو سباله دی یو تن قصاص نشي غستله زګه دا ټول وجلې ده کنه د ټول نه د قصاص نشي غستله دیت بغواړي دیت بولور او د شر نه وزن خلاص حدیث کې راغلی نبی سلام راوته او دوی پیس پیونه شو غارث ورته نبی سلام ورسېد وګړه واقعا ده ته آیت کې ته اشاره کوي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ وَكَلَّ چه جرګه کولا پتا استاف بارکیا کسانو کفرو چې کو پر کله دی لیثبتوکا دې لپاره چې قید کی تعالی راو یقتلوک یا مړ کی تعالی راو یخرجوک یا وباستا دې مکینا ويمكرون تی چل جوړو استاد قتل ويمكر الله او الله تدبیر جوړو استاد بچکولو والله چې خیر الماکرین قل تدبیر کون کو نه ده وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا دي توي اثر د نفي د تقوا او زجر دې کافرانو ته چا کې چې تقوا نه نو دخلي نه دا بکواس راوځي او دې توي مکر عملي د مشرکانو یو مکر مخ کې کو وسبل مکر دا ذکر کوي مکر قولي
واذا تتلو کله چې رسل کېږي علیهم په دې باندې آیاتنا زمونږ آیاتونه قالو دی وای سقد سمعنا په تحقیق سره موږ واورېدو لو نشاء کوم موږ غواړو لقلنا مثل هذا خامخا موږ هم ویلې شو د دې پشانو دا نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم قران وای دسه وای موږ هم شو ویلې کړو ان هذا ندی دا د نبی قران الا اساطير الاولين مگر دا قصې د بخوانو خلقو وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق دا بل سجر ده منکرینو ته دا علت هم دا ولې دعوی کله چې چا کې تقوا نو دا کار پریدي دا کار نه کوي نو کله چې چا کې تقوا نه هغه انسان ته خیره کوي ابو جهل چې کله بدر تراته نو ویلې یا الله کڅوک په حق ستاسو طرفنا او دا نبی سلام حقی نو په موږ باندې د کانو باران وکي د سینې ویل یا الله ک نبی حقی موږ له هدایت توفیق راکې ځکه قمقل انسان دی وإذ قالوا کله چې دی ویل اللهم یا الله ان كان هذا هو الحق کچې دا نبی او قران حقی من عندك درپستانا نو خیر سره هوی چې الله موږ ته په هدایت وکي نو دی قمقلان دی عذاب غوړي الله وی کدا حقی فامطر علينا راوله فمن باني حجاره من السماء كاني ضرب الاسمان او اتنا بعذاب اليم الله مقتعد يا من تراول عذاب درناک تم رقبق خبر کوي يا الله وك نبي په حقي فمن باني عذاب راولي دسي به ویلو يا الله ک نبي حقي من ته هدايت توفيق وکي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم به سوال الله ارکل چې داخله کا عذاب غواړي نو الله دې عذاب ورکړي چې خبره ختم شي جواب داله نبی پکې ده کنه مکه کې چې نبی سلام وو عذاب الله په مکی والا باندې راولي زګه که عذاب پراشي نو نبی سلام ته به نسبت تسبیره توب کوه اراته راغلی چې د عذابونو په باندې وس راځي مخکې نه راته وما كان الله ان الله ليعذبهم چې عذاب ورکړي دوی تا وانت فيهما اے نبی چې ته پدې کې معنا د نبی وجود معنی د عذاب وما كان الله او نو الله معذبهم من عذاب ورکړي تا وهم استغفرون په دې حال کې چې استغفار غواړي دلته سوال لازم د دین معلومه شو چې یو قوم کې نبی او استغفار غواړي الله په عذاب نه را لېږي نو وجود د نبی یا وجود د استغفار سبب الامن ده دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت ده چې وجود د نبی خو وس نشته او دا بل تر قیامت پورې جاری ده چې عذاب نه یریږي نو استغفار غواړي نو سوال الله ارکل چې د استغفار غوښتلو نو بدر کې په ولی عذاب راغی جواب وما لهما او نشته د دوی لپاره یا سوجه د دوی لپاره الله يعذبهم الله چې عذاب نور کوي دوی ته الله بدر کې وهم يسدون حال دا چې خلق بنده یان المسجد الحرام د مسجد حرام نه وما كانوا اولیاءه او ندی دوی اولیاء معنا اختیارمند د مسجد یا اولیاء معنا دوستان د الله ندی ان اولیاء ندی اختیارمند د دې الا المتقون مگر متقین دي نو للمجذوبون ولا المجانون یا مجنونون جذبی والا هم ندی متقین او څوک چې پای باندې ځان باندې لون توبرا ولي هغه نه ولكن اكثرهم لیکن زیادتنا لا يعلمون نپويږي وما كان صلاتهم دا وجه ذکر کوي او ادم تقوا سره تعلق لري دې کې بل سبب د عذاب داده چې د صلات او د بیت الله به عزت کوي وما كان صلاتهما او نو منذ عند البيت بعد بيت الله کې الا مكان وتصديا آیت کی یو معنا دا صلات ویلې کېږي د دې منځونو ته نبی چې کله قران لستا تی بران خواطبه والله اتن شروع کو شپېلې به والا لاسونه به پړقولا او ویل به چې تم منځ کې ومنګ منځ کو منځ پر به استهزاء کولا دویم دا د مشرکانو چې وکړه منځ کو د بیت الله په خوا کې نو بیت الله په خوا کې به ولاړو نو بیت الله څومره د قبولیت دی او د دې منځونه ندي مگر په شان د شپېلو دی او د لاسونو والي على سبيل التشبيه دغه کار به پیدا لري د دې منځونه به پیدا شو وما كان صلاتهم او ندي منځونه د دې عند البيت په خوا د بیت الله کې الا مکان مگر شپېلي والي او تسبیح او لاسونو پړقولي
فذوقوا العذاب پس وڅکئ عذاب بما کنتم تکفرون پس وځي چې تاسو کفر کوئ. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم دی آیت کې زجر دې منکرینو ته او دام اثر دې د عدم تقوا چې منځ کې خو به پیدي مالم خرج کړي او هغه په تخویب ذکر کړي مخکې به پیدي منځ ذکر کړي اوس به پیدي انفاق ذکر کړي. ان الذين يقيننا كسان كفروا چې کفر کړي ينفقون اموالهم خرج کوي مالونه خپل ليسدوا دې لپاره چې خلق بند کړي عن سبيل الله دلالت الله پس ينفقونها زر دې مالونه بخرج کړي ثم تكون عليهم حسرا به به په دې باندې افسوس ثم يغلبون به دې مغلوب کړي شي. يهود نصارا دغه مشرکان الله وي مالونه خرچ کوي او به افسوس پاتې شي دل دې څومره مالونه ولګول او ثم تكون عليهم حسرا به افسوس ثم يغلبون من به مغلوب شي. والذين كفروا اكسان چې کافران دي الى جهنم يحشرون جهنم تبرا جمع شي يميز الله ولي جمع کوي جهنم ته دې لپاره چې جدا کی الله الخبيث پلیت من الطيب د پاک نه چې موحد ده ويجعل الخبيث او دی بدا پلیتان بعضه بعض د دوینا على بعض د بعضو د پاسا فيركمه نو دندلې بجوړه کی د دوینا یو د بل د پاسه به کی جميعا من د ټول نه په یوځه فيجعله في جهنم وبه غرزي په جهنم کې اولئک هم الخاسرون الله داخل خاص دوی تاوان دي. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم مخکې داغي خبای ذکر شو اوس دی آیت کې هغه ته دعوت د توبې ور کوي ته توبه وباسي نو ډیره خلا او کني وباسي نو به هم دغه تخویفي کوم چې بدر کې راغله. قل للذين كفروا وواكسان تاج کفر کله ده ينتهوا منا كما نشوي د کفریاتنا یغفر لهم بخنه به شي دوی ته ما قد سلف دای کفریاتو چې مخکې تیر شوی دي او مخکې کلی دي و يعودوا کو ګرځي دوی هغه کفریاتو طبيعه فقد مدد په داخ سره تیر شوی د سنت الاولین طریقه د مخکنو خلقو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه دا د سورۃ دیمه دعوه ذکر کوي چې قتال فی سبیل الله معنا قتال فی سبیل الله وکوي عادت د فمخ سنت الاولین باندې اشاره دا چې سنت الاولین جهاد ده اخوانو انبیاء جهاد کړي ده نو ځکه وقاتلوا عتبو کو مشارکت ده په معنا وقاتلوهم جنگ کوي د سره حتا تر دې پورې لا تكون فتنه چې پات نشي فتنه هیڅ شرک ويكون الدين شدادنا كله لله طول الله لپاره فإن انتهوا دلته كله لله من طول دین د الله شي. حدیث کې راغلي الجهاد ماضين الى يوم القيامه جهاد تر قیامت پورې جاری به نبی سلام په زمانہ کې قتال جهاد وشو تر دې پورې چې جزیره العرب کې اسلام غالب شو نو جهاد به جاری تر دې پورې چې عیسی علیہ السلام وخت کې بعد ټول دنیا باندې دین غالب شي نه منسوخ کیږي جهاد او نه ختمي. فإن انتهوا کچې دې منشو د قتال نه کوا قتال او د جنگ کولونه فإن الله بما يعملون بصير قنا الله پاس دې کوي بصیر لیدون کړي. وإن تولوا او کچې مخې واړو د ایمان نه فعلمون یقین ساتي ان الله یقینا الله چې مولاکم مولا دې استاسو مولا جدا هغه دوست ویل کیږي چې بچ کول کوي او امداد کوي. نعم المولا سورۃ حج کې اتاوي کې د سرازي نعم المولا معنا خ مولا دی و نعم النصير او ډیر ښه امداد دی. صلی الله واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان
والله على كل شيء قدير. يوصل وختم نمبر آیت دے سورة الانفال چې دې سورت کې علتونه ذکر کول. الله اول سورت کې ذکر کړل چې غنیمتونه د الله دي، د هغې دپاره علتونه ذکر کېدل چې غنیمتونه ولې د الله او د رسول دي، او منځ کې الله آداب ذکر کړل مجاهدینو ته او د مجاهدینو امیر ته. د دې آیت نه وروسته دویمه حصه د دې سورت شروع کیږي. دې کې به اوله دعوه د سورت پیش کړي د غنیمتونو تقسیم، متعلق به د اول د سورت سره چې الانفال لله والرسول، هلته اجمال او دلته تفصیل ذکر کړي، او به علتونه ذکر کړي. مخکې اته علل ذکر شو، پنځه علتونه دلته نور ذکر کړي. څلوېښتم نمبر آیت پورې مسلسل به موږ ویلو دې صورت کې قوانین ذکر کړي، نو دلته به باقي نور قوانین ذکر کړي. مخکې پنځه قوانین ذکر شو، دلته وسو پنځه څلوېښتم آیت کې شپږم قانون ذکر کړي، طعام عسکرو د فوجیانو دپاره، او پاغي کې یو قانون به ذکر کې، او هغې کې به شپږ نکتې به اته څلوېښت کې بل علت ذکر کوي، او نهه څلوېښتم نمبر آیت کې بل ذکر کوي، به ورپسې تخفیف دنیوي ذکر کوي، به 50 نمبر آیت کې خاص قانون ذکر کوي، او هغې پسې تفریح ذکر کوي. 50 نمبر آیت کې به بل عام قانون ذکر کوي چې ځان تیار کوي. 51 کې بل قانون ذکر کوي، او 58 کې به 58 پورې هغې پسې جواب ذکر کوي د سوالاتو. آخري قانون 90 نمبر آیت کې ذکر کوي، نو 13 قوانین بشي. آخر کې به اقسام د مؤمنانو ذکر کوي، او مقابل کی ذکر کئی کافران. وَعَلَمُوا كُلَّ شَيْءٍ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ هغه چې تاسو وګټئ د کافرانو نه په جنګ کې من شیء څه شی. وَعَلَمُوا عطف که په مخکې باندې وقاتلوهم باندې منا قتال هم کوئ، او غنیمت هم د ځان دپاره ولرئ، او خپل اختیار په غنیمت کې مه چلوئ. غنیمت څه ته وایي؟ هغه مال غنیمت ته وایي. غنیمت هغه مال ته وایي چې په جنګ کې د کافرانو نه ونیولی شي، کله د حربینو نه ونیولی شي، په غیر د جنګ نه حاصل شي، هغې ته به مالفې وایي، او د ذمینو نه چې حاصل شي هغې ته جزیه وایي. نو الله وایي کوم مال چې تاسو غنیمت کوي، فان لله خمسه، یقینا د الله دپاره د هغې پنځمه حصه ده. نو اختیار ستاسو څلور حصو کې دی، پنځمه حصه د الله او د رسول ده. وللرسول یو لپاره د رسول ده، ولذي القربى او لپاره د خپلو خپلوانو ده. لذي القربى نه مراد د نبی خپل خپلوان بنو هاشم او بنو عبدالمطلب دي. والیتام او لپاره د یتیمانانو دا، والمساکین او لپاره د مسکینانو دا، وابن سبیل او د لارې مسافرو دپاره دا. مقصد دا دی دغه پنځمه حصه تا به تقسیم کړي په 15 حصو باندې. نو پنځمه د پنځمې نه چې خمس الخمس ته ویلی کېږي، دا به رسول اخلي د خپلو ضروریاتو دنیاویو دپاره، اهل او د غرنګ د میلمنو دپاره، ځکه نبیم بشر دی که نه، ضروریات لري. او الله نبی له پاک رزق ورکوي، نو غنیمت هم پاک مال لی. بعض علماء لیکلي دي چې د نبی د وفات نه وروسته
دغه د نبی حصہ ساقط دا کنه بعض علما وایي ساقط نه دا بیت المال ته ور کې دي شي مصالح د مسلمانانو د پاره مدرسینو ته ور کې دي شي د مدرسې چې مدرسین دي د تفسیر استادانو ته د فقه استادانو ته د حدیث استادانو ته ور کې دي شي دغه یې نه ابن کثیر او شربینی لیکلی دي چې هغه علما له بددینه تنخواه ورکې ولی به ورکې علما او تازه د نائبان د رسول دي کنه العلماء ورثه الانبیاء د دې د وجه نه امام بخاری باب خود د باب اداء الخمس من الايمان خمس ادا کول د ایمان نه ده ان کنتم کچرت یو تاسو امنتم بالله ایمان لري په الله باندې و ما انزلنا او پاغه چې مونږ را لګلې علی عبدنا خپل بندوان یوم الفرقان پاورز د پد حکیم یوم التقل جمعان پاورز چې یو ځای دوړلې د بدر روز مراد ده والله علی کل شیء قدیر والله پارشمانی د قدرت والا ده اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم اس علتونه ذکر کئی تفصیلی حاصل د علتونو هغه د تاسو څه مطلب معنا حاصل د علتونو ته علت بدل تدای استاسو ترتیب اراده خو بل شان او بدر کې خو الله د نظام جوړ کړ چې فتح د لدر کې او غنیمت حاصل کړه لکه نقشه د بدر چې وګوري بدر یو خوړو داغه دو غاړې وي کوم غاړه چې مدینه ته نږدې و نو صحابه هغه طرف ته او بل جانب چې مکی طرف ته نو هغه لري د مکین ته مکینا هغه ته عدوه القصوى ویل لري و د مکینا ابو جهل او داغي فوج په هغه طرف باندې ورکب قافله د ابو سفیان هغه کو روانه وا من سمندر طرف تام نو دا نقشه شو د بدر خو الله وي د مخ کې نو وعده د یو بل سره نو شوي چې پلاني وخت کې او پلاني ځای کې به جنگ کو وعده شوی چې دې شی یو جانب مخالفت کړي وي الله حکمت دا مخامخ اکلی د ابو جهل سره په وعده چې جهاد او قتال وشي اذ انتم کله چې تاسو بالعدوه الدنيا په غاړه نږدې ویا وهم بالعدوه القصوى دا مشرکان په غاړه لري باندې وو والركب اسفل منكم او قافله د ابو سفیان او کوزوا منکم استاسنا ولو توعدتم او کچې تاسو وعده کړی وي اختلفتم فی الميعاد خامخا اختلاف وکړی وي تاسو په وعده مقرره کې ودلته تقدیر د معنا ناصاف مخامخ شوي صد پارا ولکن ليقضي الله دې لپاره چې پوره کې الله امر منا کار چې غلبه دا کان مفعولا چې دې پوره کېدو والا چې دې پوره کېدو هغه کار چې دې پوره کېدو الله هغه پوره کو پوره شر اوس د غلبې پیدا ذکر کوي لیهلک سره لیهلک د لپاره چې هلاک یا غڅوک من هلاک معنا غڅوک چې هلاکیږي عن بینه رسد دلیل نا و یحیا او ژوندۍ پاتې شي من حیا معنا غڅوک چې ژوندۍ پاتې کیږي عن بینه معنا څوک چې ژوندۍ پاتې کیږي عن بینه رسد دلیل نا وان الله لسميع عليم يقينا الله خامخا ارس اوري او عليم بيدن كم ده ارس اوري پر سباني پويل اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم تابل علت ذکر کئی تفصیل ادا ده نبی صلی الله علیه وسلم تعالی خوب خود لیوا چکمو کسانو سره زمو مقابله دا نو دا ډیر لک خلک دي نبی سلام دا خوب بیان کړو خوب په تاویل او په عاقبت سره نو اگر که په ظاهر کې مشرکان ډیر او عاقبت یې لګو د لګو پشانو خوب رښتیو اذ یریکهم الله وکل چې خود الله تعالی تا دویا په منامک استا په خوب کې قلیلا لک کسانم
ولو اراكهم كثيرا وكثيرا الله تا تخذل ويتي كثيرا ډیر کسان لفشلتم خامخا کمزورته بتاسوخ کار کړي ولا تنازعتم خامخا اختلاف بم کړي په امر په کار د جنگ کې ولكن الله سلم لیکن الله بچ تاسو د فصل او تنازعنا انه علیم بذات الصدور قرن الله عالم دې پرازونو د سينو باندې وَإِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ دا بل علت ذکر کوي په اسلام خدا مختص دی په إِذِ الْتَقَيْتُمْ پورې کله چې تاسو مخامخ شوي معنا په میدان کې نو میدان کې اره ډلې ته بل ډله لږ ښکارا کېدله مومنان ته کافران لږ ښکارا کېدل او کافران ته مومنان لږ ښکارا کېدل ځکه کافرانو په حقیقت کې لګا مقصد پدې کې سو جواب وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ او کله چې او خودل دوی تاسو ته الله دې تقیتم کله چې تاسو مخامخ شوي په اعینکم تاسو پسترګو کې قلیلا لګا او یقللکم او کم اخکار کلی تاسو فی اعینهم پسترګو د مشرکانو کې لیقضی الله دې لپاره چې پوره کې الله امرن معنا کار د قتال کان مفعولا چې د مخکنه مقرر کړی شوی دی وإلى الله ترجع الامور خاص الله ته ګرځول شي ټول کارونه یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فاثبتوا داوس د قتال بل قانون ذکر کوي او دا شپږم قانون دی او دا ډیر جامع قانون دی شپږ نقطو باندې مشتمل دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم فئه کله چې تاسو مخامخ شئ دی ویډل د کافرانو سره فثبتوا کلک شئ میدان د جهاد کې واذکروا الله یادوا الله کثیرا ډیرام من دعاګانې پکې داخلي دعاګانې غواړي په میدان د جنگ کې لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ واطيعوا الله ورسوله تدریم ذکر کړي واطيعوا الله اطاعت کوي د الله او رسوله د رسول ولا تنازعوا او جګړې مکوي قرآن کې فتبشلوا من کمزوري بشي وتذهب ريحكم لاړ بشي دبدب تاسو دلته ولا تنازعوا فتبشلوا تنازع ویل کې ګراخلو تا نزاع سمانا ار سړی خپل ځان سره کوي یو سړی وایي زه په حق باندې ما بل سړی وایي زه په حق باندې ما دا تنازعات مکوي تاسو نه کافران یریږي او چې کلم اختلاف شروع کو تنازع شروع لبینه یریږي بل الله ستاسو د مدد لپاره هواګان را لېږي کله چې اختلاف شروع کو نو الله د امداد هواګان نه را لېږي به واصبروا دابل امر دې صبر کوي ان الله مع الصابرین یقینا الله ملګری د صبر نه کو دی ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم دا شپږم خبره و ذکر کوي دا مستقله خبره ده چې مؤمن د جهاد د کافرانو په شان نه کوي د تشبیه نه بزان ساتي د کافرانو جنگ کې درې خبرې او په بدر کې ام داو یو کافران جنگ کوي د بتر منا دریا د پارا فخر کوي نو تکبر د وجنه کافر جهاد کوي یو دویم دریا د پارا جهاد د کافر تکبر د وجنه جنگ کوي دویم دریا د پارا جنگ کوي دریم جنگ چې کوي خلک د الله د لارې نه اړي تاسو د دې د پارا جنگونه مکوئ ولا تکونوا مکیږئ کالذین بشان د هغه کسانو خرجو چې وتلوا من دیارهم د کورونو نام بطرن منا پلوی سره وریانا او پزان خودنی سره خلقو تا وریا الناس منا پزان خودنی خلقو تا دې د پاره جنگ کوي وي سدون عن سبیل الله او خلق بندي د الله تعالی نام والله بما يعملون محيط والله پاس چې دوی کوي راګرون کې د خپل علم او قدرت کې وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ دی آیت کی پنځم علت بیانې او د مخکې لپاره سبب ذکر کوي کافران ولی بدرن وریاءن راوتلی دي د تکبر د وجنه او د ریا د وجنه ولی کافران راوتی دي
ځکه شیطان او تعامل خیسته کړی دي. دې باره کې امام بیهقي رحمه الله یو روایت راوړی دی. ابلیس د بدر په غزا کې د سراقه بن مالک په شکل کې راغلی او ابو جهل ته راغی. وته ویل راځه چې زو جنگ تازه د ملګری امام وروسته مې لښکر را روان دی. میدان جنگ کې شیطان مشرک یو مشرک د لاس ورکړی حارث ابن هشام ته. هر کله چې ابلیس جبريل علیه السلام بولیدو چې جبريل علیه السلام بدر ته راغی، دی شیطان دغه مشرک لاس پرې خدو او لاس یې تراخ کړو ایسته و تختیدو. ا مشرک ورته ویل چې تزه وای ما ته هغه شیخ کاری چې تاسو ته نخ کاری. نو الله و شیطان چا وسغلو الله. واذ زين لهم الشيطان وكل خيستك دوی شیطان اعمالهم دوی عملنا ټول اعمال ته خيستك لشیطان. وقال شیطان ورته ویل لا غالب لكم نشر غالب پتا سو باندې اليوم ننرز من الناس دخلكنا واني جار لكم ويقنا تستاسو لپاره پنای درکون کې امام. فلما تراءت الفئتان ارکل چې ویل د دوانو ډلو یو بل نکسو علاقبه وګرځیدو دا شیطان په خپل پوند باندې. وقال ویل شیطان انی بریء منکم یقینا ز بیزار مستاسنا انی ارا یقینا زین ما لا ترون جتاسینین یا انی اخاف الله یقینا زیریګم د الله نام. قال شیطان څنګه وې د الله نه یریګم؟ جواب دا خو په تبعید کمنګ د مار او د لړم نه یریګ. والله شهید والله شدید العقاب والله سخت سزا ورکوونکی دی. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. تام علت د مخ کې دعوی سره متعلق دی. حاصل دا دی چې د منافقانو بخندلم هغه خندای ختم شو او بعض خلک د مکی مدینه ګرد نوا کې اوسېدل صحابه پورې خندلا. دا یو څو کسان دي او اوس د ابو جهل د غټ لخر سره مقابله کوي. دا خندا یو دا خنداګانې د دې ختم شولې. اذ يقول المنافقون کله چې ویل منافقان والذین واعكسانوا في قلوبهم مرض چې بزونو دای کې مرض و د شکا سبه ویلي غر هؤلاء دوک کلی دی داخل کو دینهم منا د دې د دینام دوک کلی مومنان لرا خندا به کول دین پورې. ومن يتوکل علی الله او چا چې ځان اوس پر د الله باندې توکل یو کو په الله فإن الله فسقنا الله چې دی عزیز ذو اور دی حکیم حکمت والا دی. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم. مخیتونو کې د منافقانو کافرانو دنیوي حالات بیان کړل. اوس دا غي د مرګ حالات بیانې او د آخرت تخویب اخروی ذکر کوي او حالت دا کسان ذکر کوي چې بدر کې وجلې شو. دوی په کوم حالت کې مړ دي ته پته شته؟ ولو ترى کوي نه ته الیدون کې یا کولی د تا الیدون کې اذ يتوفى الذين اغوقت جساخلي د کافرانو نام سوکي تخلي الملائکه من ملائکه تخلي يضربون وجوههم من ويد دوی مخنا او ادبارهم او د شاګانې او دا ورته وي وذوقوا وسقي عذاب الحريق عذاب سوزون کې. ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. معنا دوی تبویر شد عذاب ذلك معنا د عذاب سبب د هغه عملونو دی بما قدمت سبب د هغه عملونو دی چې مخکې لګلې ايديكم لا سن استاسو ان الله ويقين الله چې ليس بظلام للعبيد نه دی ظلم کوونکی په بندگانو. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. تاوس تخویب دنیوی ذکر کئی. تخویب دنیوی دا پارا تاکید دے تاو پدی کسانو باندې د مرګ حالاتو دامخ کی چیزی گر شو. تاولی پدوی باندې عذاب راغلے دے داغی وجه ذکر کئی مشابہت د مخکنو کافرانو سره دے.
هغه چې الله په کوم وجه باندې نیولې وو دیم په هغه وجه باندې ونیوله وجه صدا کفر بیاات الله دیم کفر کو بیاات الله هغه کو کفر بیاات الله دیم وجه ذکر کوي تغییر د الله د نعمت دي ته اسباب العذاب عذاب د دې په وجه باندې راغی کدأب آل فرعون مبتدا حذف د دأبهم کدأب آل فرعون حال د دې موجوده کافرانو په شان د فرعونانو دی والذین من قبلهم ودا کسان چې د مدینه مخکیوا کفروا بآیات الله کفر او د الله په ایتونو باندې فاخذهم الله بذنوبهم فسراوني ولا الله دوی په سبب د ګناونو باندې ان الله قوي یقینا الله قوي دی شدید العقاب سخت دا ورکون کړي ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم ذالک دا اشاره د مخکې کفر بیاات الله دا کفر بیاات الله من کفر بیاات الله په تغییر د نعمت سره کړي دي واصح دا دي چې یو ګناي کفر ده وسوي بل ګنا په کې دا و چې دا کفر هغه له مستلزم دی هغه د تغییر د نعمت ویا هغه سبب ذکر کوي وس د نعمت نه مراد دلته امن دی خوراکونه دي الله ول ورکړي دي بل د تغییر د نعمت او د دې مطلب نه دی چې نعمت خپل بدلی بلکې اسباب د تغییر د نعمت کې یا تغییر بالآیات کی او کفر بالآیات کی او په نبی باندې کفر وکي نو دې باندې نعمت بدل شي کنه ذالک بان الله منع عذاب په دې سبب امده شیخنا الله لم یکون د مغیرا بدلون کې نعمتا من د یو نعمت الله د یو نعمت بدلون کې نه ده انعمها چکړې په یو قوم باندې على قوم ونه په یو قوم باندې حتی تر دې پورې یغیرو چې دې بدل کی ما اغه عقیده بانفسهم چې دې په دې زړونو کې دا وان الله یقینا الله چې دې سميع اوریدون کې دې علیم پیدون کې ذات دې کذا ابي فرعون دا تکرار نه مخ کې تشبیه وا په نفسه کفر بالآیات کې اس تشبیه په تکذیب بالآیات کې او تکذیب د کفر نه اوچت ده کذا ابي فرعون حال موجوده او کافرانو په شان د فرعونانو ده والذین ودعوا ده من قبلهم جرین مخي وكذبوا بآیات الله تکذیب یو کو د الله پایتون باندې بیاات ربهم پایتون درب دویام فاهلكنا پس من هلاك لدی بذنوبهم پس سبب د ګناونو باندې واغرقنا على فرعون او غرقم کل آل فرعون او کلن کانو ظالمین او دا ټول ظالمان ټول الله وی ظالمان ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون مخکی صفت مشترکه او د ټول ذکر شو ظلم اوس یو صفت خاصه ذکر کوي چې خاص د بعض کافرانو پورې چې پای کې د څلور قبایح دي او دغه سبب د لپاره د هلاکت ولید قومنا الله هلاك کړي وزکدا صفات پکیو کنه ان شر الدواب يقينا بدترین د سناورنا عند الله د الله بنسبانی الذين كسان دي كفروا چې کو پرې کله فهم لا يؤمنون پس د ایمان نه راوړي الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم دا صفات د دې ذکر کوي د صفات دي الذين كسان دي عاهدت منهم من تعالوزن کلی د دوی سره ثم ينقضون بيديماتي منت سوق کفار د يهودو ماته عهدهم من لوزن د في كل مره فارزل باني وهم لا يتقون د ځان نساتي د بلوزینا اندسه بلوزي کوي فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون اس خاص یو قانون ذکر کړي د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره مراد دی امیر دی په جهاد کې عرب د مخ کی ویل چې دا بدترین زناور دی نو الله وی منا بدترین زناور دی علاقه کیا منا جهاد سره وکي بلدار په جنگ کې ته په دې باندې ترس مکوا فإما تثقفنهم منا دغه ناکار عیبونو نرستا فإما تثقفنهم کچیر دستاوس برشي وس برشي په دوی باندې په حرب په جنگ کې بشرت بهما
معنا ویر ودی په وجلو باندې بشرد بهم معنا تشدید ویل کیږي غلولو ته متنفر کولو ته معنا سخت جنگ وسره وکا د سیمړه کا چې د نور خلقو د پاره عبرت شي من خلفهم معنا رستنی خلق لعلهم يذكرون دل پاره چې د پن واخلي نصیحت واخلي واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء اوس د مخکې قانون ته تم ذکر کوي چې نبی سلام د یو قوم سره سخت جنگ کوي اسنه بل قوم واده خلافي وکي او د هغه سره استعمالګری شي د بدر وروسته په مدینه منوره کې د يهودو سره لوزونه وشولا الله وای کاینده کې جنگ کوي او تاسو جنگ کوئ نو بل طرف ته یره دا چې کوم کافرانو سره عهد شوی دی چې هغه عهد مات نه کینا صبر باندې را نشي یو زین شي را سره را باندې نو سبا کوي په دغه ټیم کې و اما تخافن او کچې ته یره کې د یو قوم نه من قوم خیانه من د یو قوم د خیانت کولو نه چې د لوز مات نه کی د لوز مات تولو نه یریږي خیانت من د خیانت کولو نه فنبذ الیه من خبر ورکا غویتا علا سواء په داسې حال چې دوانه برابرې په دې خبره کې څه مطلب معنا چلکا صلح ماته شولا او علا سواء مقصد دا دی منه چې یو بل خبر شي چلکا تم خبر شي صلح ماته شو زم خبر شوم یو شان خبر شي ان الله لا يحب الخائنين يقينا الله من نکید خیانت کرو سلام ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون اوس عام زجر ذکر کوي منکرین او تام چې کله دا بلوزي کوي په سخت وخت کې د دې خیال دا چې مونږه بخلاش ولا يحسبن الذين غمانن کیا غسان چې کو پر کله دې سبقوا معنا چې دې به تختیز مونږ نام معنا بچ بشي انهم لا يعجزون يقينا دشي دینشي کمزوري کول الله لرا یعنی شي بچ کېدل د الله د عذاب نام واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم تا اتم قانون دے مجاهدینو د پاره مخکې سره رب داده سخت جنگ چې کوي نو سخت جنگ په وسلې نه کیږي ځکه هغه سره متصل لاړو چې د جهاد لپاره مناسب سامان پکار دی د مخکې نو دا سامان تیار کړي کفه وجي که سامانی دغرنګي نور طاقتونه داول مخکې تیار کړي واعدوا لهم او تیار کړي لهم منال محاربتهم د دوی د جنگ لپاره د کافرانو د جنگ لپاره مستطاعتم څومره چې تاسو وسی او څومره وسرسي او کومه تیارې وکړي من قوت د طاقتنا قوت ویل کېږي سامان د جنگ ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې وشتل دا یو قوت ده من قوت معنا قوت دا د مسائل وشتل ته زمانہ کې د غرنګي توف وغیرہ اشتل طاقت ده کنه چې د لري زینه سړی دشمن په نخ کې ومن رباط الخيل او د تړلې شو اسونونه منا ساتلې شوی اسونه ځکه نبی سلام ویری دي اسونه چې دی پدې کې د دې پتنګ تندو کې خیر لیکل شوی دی تر قیامت پورې خیر څه دی منا غنیمت دی او jihad ترهبون به منا تاسو روي پدې سره دو الله دلله دشمنان یو سړی وای شلکا جنگ خلافی له نشته د کافرانو سره اوس نو تیارې وو او چې د جنگ وخت راغی به روباسو د ترهبون منا وسنه تیارې وکي اعداد وکي د غرنګي سامانونه تیار کړي په دې باندې کافر یریږي کنه ترهبون به روي تاسو په دې سره عدو الله د الله دشمن او عدوکم او تاسو دشمن او اخرین من دونهما او نور کسان من دونهم چاغین سوا دي خداغین سوا منا منافقان اعتقادي اغه په دې باندې تاسو وای روي لا تعلمونهم من تاسو نه پیژنې دوی لره الله يعلمهم الله پیژنې تا منافقان وما تنفقوا اوس ترغیب د انفاق ته اعداد چې کې
سامان برابر دا خو بغیر د پیسو نه کیږي پیسې ورکړي انفاق وکړي وما تنفقوا اماننا جتاسو خرج کې من شي د یو شینا فی سبیل الله د الله په لار کې یوفى الیکم پر بدر کله شي تاسو د هغه اجر او ثوابونه وانتم لا تظلمون او تاسو به ظلمون شي وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله تابل قانون دی نه هم قانون دی لپاره د امیر د دین رسته ټول خاص قوانین راوړي رب ته ادا کله چې تاسو وسله تیار کړئ نو دوی باندې برو عبراشي دوی به راځي صلح وکړو د صلح طلب بدن وي وان جنحوا للسلم او کچرتا دوی وسره خطر کې لپاره دروغ او د صلح فجنح لها نو تم وسره خطر کاغه تا دا وجوبي امر دی او اختیار دی کافر دنه مطالبه وکړه چې صلح کوو بس صلح وسره وکړه وتوکل علی الله ځان اوس پر الله باندې سورۃ محمد کې وراشي چې مسلمان به د کافر نه طلب د صلح نه کوي ځکه چې مسلمان طلب د صلح وکړي د کافر نه دعوه هنده بلکې کافر طلب وکړي مؤمنان به سره صلح کوي انه هو السمیع العلیم یقینا الله اوریدون کې دی او پیدون کې ذات دی وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تا عطب دے په مقدر باندې کدی مایل شو صلح تا نو که اراده د صلح په صحیح طریقه نو صلح سره وکړي لیکن کدی اراده کوي چې تاسو سره دوکه وکي په صلح کې ډیر کله کافرانو مطالبه کوي د صلح او اراده د دوکي نو به بچکه وَإِن يُرِيدُوا کچره د اراده کوي اي يخدعوك چې دوکه وکي تاسو سره فإن حسبك الله يقرن کافر الله تعالی هو الذي اقزان دے ایدہ کا چتے کلکلے بنصری پخپل امداد و بالمؤمنین و مؤمنان و پر صحابہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ مؤمن محبت چلے دے فما بین نظرون و صحابوں کی لو انفقتا دلتوی أَلَّفَ بَيْنَهُمْ صحابوں من چوا دیر زیت من و دا صحابوں سوال رضی دا صحابوں پخپل ما بین کے ہو جنگونم شویدی نو د صحابه دښمنی و جواب دار کله کله ورونه نږدې کله دغه په منځ کې جنگ راشي بحث راشي جنگ حضورونو منځ کې مراد ولیکن مینه وا لو انفقت غجر تخرج کې ما فی الارض جميعا چې پس مګه کې ټول ما الفت بین قلوبهم جوړخ نشرا وصلتا فما بین ذرونو دې کې ولکن الله الف لیکن الله من محبت قائم کړ بینهم فما بین دوی کې انه عزیز حکیم یقینا الله زورور دی او حکمت والا دی یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعك من المؤمنین تعالی سم قانون دی د امیر د پاره چې په هر حالت کې په الله باندې توکل وکړه په هر حالت کې په الله باندې توکل پکار دی یا ایها النبی یا پیغمبر حسبک الله کافی دی الله تعالی را و من اتبعک پر دی الله هغه چاله را چې تابعداري کړي اسلام من المؤمنین د مؤمنانو نام یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال تابل قانون دی ولسم د امیر د پاره یا د نبی سلام د پاره یا د عام امیر د پاره د مجاهدینو امیری هغه باندې لازم دي چې هغه خپل مجاهدینو ملګرو ته تیزی ورکړي په جهاد هر وخت بدا کار کوي یا ایها النبی یا پیغمبر حرض المؤمنین تیزی ورکوا مؤمنانو ته علی القتال په جنگ باندې نو تیزی ورکوا په دې یکون کشیرتی منکم استاسنا 20 صابرون شل کسان صبر کون کی یغلبو 200 غالب کیږي با په 200 باندې شل مومنان با په 200 کافرانو غالب کیږي و یکونو کشیرتی منکم استاسنا 100 شل کسان یغلبو 1000 غالب کیږي با په سربانه من الذين كفروا دا کسان چې کفر کړي ده بانهم قوم لا يفقهون په دی وجه چې قوم دین پويږي الان خفف الله پدی اتفاق ده د مفسرینو
چې دا دویم آیات تر ډیره موده پس نازل شوه دی مخکنی حکم د سابقینو صحابو د پاره هغه خو مخ کې دي نو اوس پتا سو کې هغه همت نشته کم چې پاوي کیو دې کې عام مفسرین لیکلي دي چې د اول آیت منسوخ شوه دی په دې دویم آیت باندې او قران دې ته نسخ نه دی ویلې بلکې تخفیف وته ویلې دی دلته ځکه نسخ کې هو په منسوخ باندې عمل ناروای دلته هو عمل په اول باندې ناروا نه دی خدا منو چې د وجوب نه منسوخ کړي الان منا توسنا الله پتا سبحانه خفف الله منا اسانته راوصل الله تعالی عنکم پتا سبحانه وعلم او الله عالم دې ان فیکم ضعفا یقینا پتا سو کې کمزور تشته ده نو اسانته سره حکم داده فَإِيَّكُنْ كَچِيرْتَي وَاسْمِنْكُمْ اسْتَاسُنَا مِئَةٌ سَلْكَسَانَ صَابِرَةٌ صبر کون کی یغلبو مئتین غالب کیږي په 200 باندې مخکې شل کسانو په 200 باندې اوس چې سل کسان دي په 200 مقابل کافرانو وَإِيَّكُنْ أَوْ كَچِيرْتَي مِنْكُمْ اسْتَاسُنَا أَلْفٌ سَلْكَسَانَ یغلبو غالب کیږي با الفین بإذن الله په 200 باندې پنځ د الله په اذن د الله والله مع الصابرين والله خاص مددگار دے د صابرینو ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض دا دولسم قانون دی د امیر د مجاهدینو د پاره چې په ابتدایي حالت کې په دې باندې عمل پکار دی چاول ځل کې کافرانو سره سخت جنگ وکړي دې لپاره چې په باندې روح قائم شي رب تعالی د مخ کې ویل چې مؤمنان له تیزی ورکه په قتال نو د سي تیزی ورکه چې هغه اثخانو کې او هغه له ترغیب ورکه معنا د قید کولو او د فدی ترغیب ورکه دا آیت نازل شوه د واقعه د بدر کې اوی قیدین بندین ونیولې شو د مشرکانو نه نبی سلام انتظار کوو لیکن حکم را نه لید الله طرفنا چې دې قیدانو سره څوک صحابه را جمع کړل چې راځي مشوره کوو نو بعض صحابه ورې پېښ لچې ردا قیدین وجل پکار دي د قتل پکار دي بعض صحابه کرانو نظریه پېښ لچې دینه پیډي واغلو خوشي به نبی صلی الله علیه وسلم په دې سره اتفاق وکړو حکم وشو چې پیډي راوړي خوشي بمکو نو الله وزور نور کې چې ګره پاینده زمانہ کې د شکار مکوي دلیل دے چې الله وحی را لګلې دا چې فدیه هوتی وس واخلې خو بل کالتا بتاسن اوی کسان وجل کیږي شهیدان کیږي وا خدا قانون دې داینده لپاره ما کان لنبی ندی مناسب دی یو نبی د لپاره یکون له اسرا چې دا غد لپاره قیدنا حتا تر دې پورې یتقن فی الارض چې توي کی داغي ویني فی الارض پزمکه کې تريدون دا خطاب د صحابه تا تاسو اراده لري عرض الدنيا د سامان د دنیا والله يريد الله غواړي اخرت من اخرت تاسو د بارا والله عزيز حكيم الله زور اور دی او حکمت والا دی لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم دا جواب د سوال دی هر کله چې د صحابه دا پیډي واغستله نو دا خو د الله خو خنوا نو پدې دی ګناګار شول نو پدې باندې عذاب ولې راځي جواب لولا کتاب من الله کثیر تنوي حکم من الله طرف الله مخ مقرر سبق لمسكما من الله من الله طرفنا سبق مخ مقرر شوه لمسكم خامخا رسیدل به تاسو د فی ما فاسق اخذتم چې تاسو واغستی عذاب عظیم عذاب د لوی شان والا کتاب من الله دلته الله کې چیرته نه حکم د الله مخ نه د دین کوم حکم مراد یو قول الله به تحلیل الغنائم د الله نه د الله طرف نه لیکل شوی دي د مخ نه د اخرنی امت لپاره غنیمتونه حلال او دا فی دیم غنیمت دا کدا حلال نه او حرام وین الله به تاسو له عذاب درکلې وي عذاب براغله وي فی دیم ته غسل واغسل خیر ده دویم قول الله دی چې د کتاب نه مراد هغه دی درست د سورۃ توبه اخر کې راځي
وما كان الله ليضل قوما الله حکم د گمراهی په داسې قوم باندې نه کوي پس د هدایت نه. څه مطلب؟ الله چې چاته نه ویلي چې دا کار مکوئ او چا دا کار وکړو الله باغی باندې عذاب نه ورکوي. الله به څوک نه رانیسي، خو چې چاته چې دا کار مکوئ به چا وکړو به باغی باندې الله خلق رانیسي. د دې فدی بارکی او د دې غنیمت بارکی الله مخکې نه ویلي چې دا مکوئ نو دی وکړو. نو لولا کتاب ما نه دا کنه حکم د الله چې مخکې د خودلون الله چاته عذاب نه ورکوي چې حکم یې چاته نه ورکړي نه خودل. فکلوا نخريام مما دعاتنا غنیمتم چې تاسو غنیمت کړی دي. دلته غنیمتم منا فدیه تم غنیمت ویلو. حلالا حلال خوري طيبا پاک خوري واتقوا الله ويرګي د الله نه. ان الله غفور رحيم قنن الله بخنه کون کړي او رحم کون کړي. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا. دا آخری امر دے دیار لسم امیر دا مجاہدینو تا واقعات سے عباس رضی اللہ عنہ ویلے چه اورارا زما فضل کی ایمان شته دے دی کفارو په زور باندې راوستل ما جنگ کې میسنه دا اغستلې ما نه پیډی مالا د مدینی انصار او مل سپارش وکاو. الله دا آیت راولې کوي چې د خبره یو سړی کوي او پاغي باندې تفیدیه پرېګ دی نو نظام به خراب شي. معنا په قانون کې ترمیم چې کې نظام خرابي. حکم دا شو که واقعي ته ایمانداری او خلکو په زور باندې راوستي جنگ تا نو فیدیه هو سورګه کنه دوی به الله د دینه به الله تعالی خبر در کی او مغفرت بدل تو کی. دعوه سره نبی سلام به پوره کړه. کله چې ډیر مال لاغه د بحرین نه عباس رضی الله عنه د بیروس زمانه کې ویل مال دی وېسا چې څومره اخلي هغه تلوي صادر ډک پاندې ته وتړاو چې پورته کو نه شي پورته کول. نبی سلام ته مال درو چت کا نبی سلام ته نه درو چتو په ته لاغه لږ څه کم کله به زور وکني شو چتا ولا په ته لږ څه کم کله نبی استوچت کو. نو یا ایها النبی اے پیغمبر قولوا والمن فی ایدیکم هغه چاته چې تاسو په لاسونو کې من الاسرا چې قیدینو نام کوم قیدین دي. یعلم الله کچیر ته پته وی الله تعالی فی قلوبکم من استاسو پسونو کې خیرن د ایمان یؤتکم خیر درب کې تاسو ته خیرن خیرا منا غره مال داغینا مما اوخذ منکم داغینا چې غسل شوی تاسو نه پیډیه کې چې نه کم مال واغسل دین الله غره در ويغفر لكم بخنبو کې تاسو دا والله غفور رحیم والله بخنه کون کړي او رحم کون کړي. و ان يريدوا خيانتك کچیر اراده لري د خیانت کول استاد سره منزل کې ایمان نشری دروغ وي فقد خان الله فتحقیق سره د خیانت کړي د الله سلام من قبل مخکې دینا فامکن منهما منا امکنکم منهم طاقت درک الله تاسو په دوی باندې. والله علیم حکیم الله په دې حکمت او الاده. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. د سورۃ اختتام کې وصلی الله تقسیم ذکر کوي د مؤمنانو څلور اقسام وته چې مؤمنان په څلور قسم دي. د دې جدا جدا حالات بیانې. اول مهاجرین اولین دي چې اولنی مهاجرین دي. دویمه انصار دي چې او ونه سرود زې ورکړه مدد کړي. دریم مکه کې د ایمان راوړې ده هجرت نه ده کړي. اخري آیت کې ذکر کوي څلورم قسم هغه ورستنی مؤمنان دي هجرت او جهاد کړي په ایمان ډیرو سره راوړل. ان الذين امنوا يخرنا کسان چې ایمان راوړل دي او هاجروا هجرت کړي دي او جهاد او جهاد کړي به اموالهم په خپل مالونو او انفسهم او په خپل ځانونو په سبیل الله د الله په لار کې. والذین آووا اوا کسان چې دوی له زی ورکړي دي او نصر او مدد کړي دي. اولئک بعضهم الله ودا کسان بعض دي نه اولیاء او بعض دوستان د بعض دي. داول قسم صحابه حکم داده او د دویم قسم صحابه چې اولئک بعضهم اولیاء او بعض دي دوستان دي د بعضو. مفسرین یو معنی د طریقې ده
چې ولایت دلته څه معنا ده؟ معنا میراث. دغه کسان بعض د وارثان دي د بعضو نبی سلام ته په منځ کې اخوت قائم کړو چې تاسو به یو بل وارثان هم یې وي، لیکن دا حکم به منسوخ شو پایتونو د میراث. دویمه معنا دا ده چې د یو بل اولیاء دي، دوستان دي، د یو بل امداد وکړي. به دا غدرې مډلې حکم دا ده چې مالکم من ولایتهم من شیء، وراثت هم پکې نه جاری کیږي او دا غي سره محبت هم نه کوي، ځکه ګناګار دي، هجرت پرست دی او دینه دی کله. خو که کافر او دغه مؤمنانو سره جنگ کوي، تاسو نه مدد او وخت مدد کو سره کوي. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي ولم یهاجروا هجرت نه دی کله، مالکم نشستاسو د پاره من ولایتهم بنا داغه دوستانی نه من شي نه پیوشه حتی تر دې پورې یهاجروا چې هجرت وکړي. وین استنصروکم او کچیر ته دوی مدد طلب کی استاسو نه په دیني پدین کې پالیکم النصر لازم نه پتا سو باندې مدد ددویا الا علی قوم مگر نه بکوي د دوی امداد په مقابله د هغه قوم کې بینکم چې مابین استاسو کې او بینهم مابین دای کې میثاق لوزي، کافرانو مقابل کې جستاسو د کافرو سره لوزي، داغي مقابل کې مدد نه کوي، د عام کافرانو مقابل کې به مدد کوي. والله بما تعملون بصير، والله فاستاسو کوي لدن کې ده. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، تاصل کې وسو علت د مخ کې د پاره هغه سړی چې مؤمن دی هجرت نه دی کله، د سره به امداد ولي کوي، ځکه کافران خلک امداد کوي بعض د بعض سره. والذین کفروا کسان چې کفر کړي دي بعضهم بعض دین اولیاء بعض من مددګاران دي د بعضو الا تفعلوه منا، مگر که تاسو سره امداد نه کوي د دین په باره کې تکون فتنه پیدا وشي، فتنه فی الارض پزماکه کې څنګه فتنه پیدا شي، معنا کافران به غالب شي فی الارض پزماکه کې او فساد کبیر او شی فساد دوی. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله، داوس بشارت ذکر کوي اولنو دوړل ہوتا چې دا غي شان ډیر اوچت ده. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي هجرت وکړي او jihad وکړي په سبیل الله د الله بلار کې، والذین او کسان چې زې ور کړي دي او نصرو مدد وکړي دي، اولئک هم المؤمنون حق الله، دې مؤمنان دي یقیني پرشتیا، یقیني مؤمنان دي. لهم مغفرة دوی لپاره بخنه دا او رزق کریم او رزق عزت مند. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا، تاوسلورم قسم مؤمنان ذکر کړي. والذین آکسان چې ایمان راوړل دي من بعد ما نرست داغه مخکنونا، درست نه مراد سره معنا څو کوئی من بعد الفتح، د فتح د مکه نرستم دیم پس د صلح الحدیبیه نه دغه د بیرستنی صحابه او معاویه رضی الله عنه او ابو سفیان وغیرہ ټول به کې داخل. وهاجر هجرت کړي دي، جهاد کړي دي، معکم تاسو را فاولائک منکم، دا کسان تاسو نه دي معنا صحابه کې داخل دي. اول الارحام او خاوندان د خپل ولی خپلوان بعضهم بعضین اولا ببعض ډیر حقدار دي په بعضو په کتاب الله په حکم د میراث کې. ان الله بكل شيء عليم، یقینا الله پارشبانی عالم دی.